ولس ته مبارکي ورکوو چې دا تعداب او دا بنیاد چې نن ایښول سوی دی او دا ځوانان فارغه سوي دي ان شاء الله دې ته به موږ ادامه ورکوو وده به ورکوو او دغسې په زرګونو ځوانان به نور فارغه کوو او ستاسو و خدمت ته به ډالۍ کوو. دا ځوانان چې نن روزل سوي دي دا به نه پر تاسې باندې چاپه وهي، نه به تاسې وژني، نه به تاسې زخمیانوي، نه به تاسې زندانونو ته کشوي او نه به ستاسو سره دښمني کوي. دا ځوانان به ستاسو د سر ساتنه کوي، دا ځوانان به ستاسو د عزت ساتنه کوي، دا ځوانان به ستاسو د مالونو ساتنه کوي، دا ځوانان به ستاسو د اولادونو ساتنه کوي، دا ځوانان به د افغانستان د پاک حریم څخه ساتنه کوي او هیڅ کله به هم هیڅ یو دشمن او یرغلګر او امنیت خرابونکي او فتنه اچونکي ته اجازه ورنکړي چې ستاسو دغه راغلي خوشحالي تاسو ته راغلي خوشحالي او دا سوکالي سوله او امنیت درڅخه واخلي. تر څو چې دا ځوانان ژوندي وي ان شاء الله ستاسو په خدمت کې به وي او ستاسو د خدمت دپاره دا دي خپل ځانونه وړاندې کړي دي. الله تعالی دې موږ ته هم توفیق راکړي چې ستاسو خدمت وکړو او تاسو ته دې هم الله تعالی توفیق درکړي چې شکر ادا کړي او د دې پاک او سپېڅلي اردو سره او د دې ستاسو د دې اسلامي او ملي اردو سره تاسو وژه په وژه ودرېږئ او خپله مکمله همکاري ورسره شریکه کړي. ان شاء الله په ګډه به بیا توانیږو چې دې هېواد ته لکه څنګه چې د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د ملي دفاع وزارت ویلي چې د دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو له قومندانۍ د لومړۍ دورې څخه یې 415 تنه ځانګړي سرتېري له نظامي مسلکي او عقیدوي زده کړو بشپړولو وروسته فارغ شوي دي. په دې اړه مراسمو کې د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم ګډون کړی و او مسؤلینو ته یې بېلابېلې ویناوې وکړې. ښاغلي وزیر فارغ شوو ځانګړو سرتېرو ته وویل چې ستاسو دغه ستړیاوې او تکلیفونه د یو لوی مقصد لپاره دي. هر څوک چې د اسلامي نظام پر وړاندې بغاوت کوي تاسو به د هغوی مقابله کوئ. ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد همدا ډول وویل ځانګړي ځواکونه ستاسو د سر مال او عزت ساتنه کوي. موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې ستاسې د خوښي واخلي تر څو چې ژوندي یو د ولس ساتنه به کوو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي د ملي دفاع سرپرست وزیر د ځانګړو ځواکونو د لومړۍ دورې په فراغت غونډه کې ګډون وکړ. یوه ورځ مخکې د ملي دفاع وزارت اړوند ځانګړو ځواکونو قومندانۍ له لومړۍ دورې څخه 415 تنه مجاهدین له 3 میاشتني عقیدوي نظامي او مسلکي زده کړو څخه وروسته د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. په دغه مراسمو کې د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د یاد وزارت ګڼ شمېر مسؤلینو او مجاهدینو هم ګډون کړی و. مولوي محمد یعقوب مجاهد حفظه الله په خپله وینا کې وویل ستاسو دغه ستړیاوې تکلیفونه د یو لوی مقصد لپاره دي، هغه دا چې د ګران هیواد په پاکه خاوره کې شرعي نظام نافذ کړو او د اسلامي نظام پر وړاندې چې هر څوک بغاوت کوي تاسو به یې مقابله کوئ. ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد همدا ډول وویل ولس ته وایم چې دغه ځانګړي ځواکونه ستاسو د سر مال او عزت ساتنه کوي. موږ هیڅ چا ته هم اجازه نه ورکوو چې ستاسې خوشحالي درڅخه واخلي تر څو ژوندي یې د ولس ساتنه به کوو. همداراز د ځانګړو ځواکونو مرستیال قومندان مولوي مختار احمد عمري له مسؤلینو څخه مننه وکړه او ډاډ یې ورکړل چې په راتلونکي کې به تر دې هم پیاوړی قوي ځواک د اسلامي نظام او هیواد د ملي حاکمیت د ساتنې لپاره روزي. د افغانستان پوځ په لنډ وخت کې یو ځل بیرته د رغېدو په حال کې ده. د اسلامي امارت د واک تر رسېدو څخه وروسته د افغانستان اسلامي امارت د پولیسو همدا ډول ځانګړو ځواکونو د فراغت او په هغوی باندې
ډېر ستر کارونه روان دي ترڅو هغه پوځ چې امریکا ته یې ماته ورکړې یو ځل بیا په داسې شکل تنظیم شي چې د افغانستان د هر دښمن ځواب ورکړلی شي. ښاري عملیات سم ترسره کړي او همدا ډول شپنۍ چاپې په داسې ډول ترسره کړي چې دښمن ته کلک، دروند او سخت ځواب ورکړي. هر هغه دښمن چې یا و اسلام ته تاوان رسوي او ضربه ورکوي او یا موږ تاسې د وطن په خلاف یو څه کوي، د هغوی مقابله به کوي او دا مقابله به موږ او تاسې دوامداره کوو، تر هغو به کوو تر څو چې ژوندي یو. ولس ته مبارکي ورکوو چې دا تعداب او دا بنیاد چې نن ایښول سوی دي او دا ځوانان فارغه سوي دي، انشاءالله دې ته به موږ ادامه ورکوو، وده به ورکوو او دغسې په زرګونو ځوانان به نور فارغه کوو او ستاسو و خدمت ته به ډالۍ کوو. دا ځوانان چې نن روزل سوي دي دا به نه پر تاسې باندې چاپه وهي، نه به تاسې وژني، نه به تاسې زخمیانوي، نه به تاسې زندانونو ته کشوي او نه به ستاسو سره دښمني کوي. دا ځوانان به ستاسو د سر ساتنه کوي، دا ځوانان به ستاسو د عزت ساتنه کوي، دا ځوانان به ستاسو د مالونو ساتنه کوي، دا ځوانان به ستاسو د اولادونو ساتنه کوي، دا ځوانان به د افغانستان د پاک حریم څخه ساتنه کوي او هیڅ کله به هم هیڅ یو دښمن او یرغلګر او امنیت خرابونکي او فتنه اچونکي ته اجازه ورنکړي چې ستاسو دغه راغلې خوشحالي، تاسو ته راغلې خوشحالي او دا سوکالي، سوله او امنیت در څخه واخلي. الله تعالی دې موږ ته هم توفیق راکړي چې ستاسو خدمت وکړو او تاسو ته دې هم الله تعالی توفیق درکړي چې شکر ادا کړي او د دې پاک او سپېڅلي اردو سره او د دې ستاسو د دې اسلامي او ملي اردو سره تاسو وژه په وژه ودرېږئ او خپل مکمله همکاري ورسره شریکه کړي. ان شاء الله په ګډه به بیا توانیږو چې دې هیواد ته لکه څنګه چې مو مخکې اقتصادي برخه کې پرمختګ کوو، تر شا به دا فوز ولاړ هم به په نظامي برخه کې پرمختګ کوو او دې پرمختګ ته به دوام ورکوو تر هغو چې ژوندي یو، تر هغو چې په وس او توان کې مو وي. نو ان شاء الله دا وعده ده او دا وعده ګوري تاسو ته وایم که زه دا وعده کوم کې بل مسؤل کوي، کې بل مسؤل کوي، کې محترم امیر المؤمنین حفظه الله کوي، که اولس ته دا وعده ورکوي، که و حکومت ته ورکوي، که ټولې دنیا ته